د هیواد ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای له نورو بدیلو لارو سوداګرۍ ته مخه کړي. دې لارې نه یوازې زموږ تجاران زیانمن کړي بلکې بازارونه او عام ولس یې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. زه له ټولو محترمو سوداګرو څخه په ټینګار غواړم چې د صادراتو او وارداتو بدیل انتخابونه ژر عملي کړي تر څو مو د پاکستان سره صادرات او واردات د خنډ او ځنډ سره مخ نشي. همداراز هغه مواد چې تر اوسه مو په پاکستان کې خریداري کول د خرید او واردولو لپاره یې د نورو هیوادونو او مارکیټونو تلاش وکړي. د دې خبرتیا له لارې اسلامي امارات خپلې غاړې خلاصوي او په واضح ډول درته وایي چې کله دې خبرتیا وروسته هم تجاران مالونه د پاکستان له لارې واردوي او یا یې صادروي، د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې یې اسلامي امارات هیڅ ډول مشکل ته رسېدنه نه کوي او نه یې غږ اوري. محترمو، کېدای شي چې په روسته ښکال هم دغه مشکلات پیښ شوه چې کله به د دوی د حاصلاتو موسم رالی، لار به خلاصه وه چې زموږ د مسلمانانو، زموږ د بزګرانو وخت د میوو، د انارو، د انګورو به رالی، دوی به هلته یوه بانه او په بله بانه لاره باندې بنده کړه. حتی تر میوو، تر موټرانو به هغه میوې څڅېدلې، اوبه یې. دوهمه، په دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ د صحي سکتور اساسي ستونزه او د په کلنۍ ډول د سلګونه میلیونو ډالرو د وتلو اصلي علت له پاکستان څخه د بې کیفیته دوا ورود دی. له پاکستان څخه د دوا واردونکو څخه په ټینګار غواړم چې خپل واردات مو له نورو هیوادونو او نورو لارو څخه ترسره او ژر تر ژره له بدیلو لارو استفاده وکړي. که چا په پاکستان کې قراردادونه یا خریداري کړي وي، 3 میاشتې وخت ورکول کیږي. په همدې موده کې دې خپل ټول حسابونه هلته تصفیه او کار دې راونغاړي. دا چې پاکستان په کراتو د سوداګرۍ پر مخ لارې تړلي او اوس یې هم تړلي دي، له تجارتي او بشري مواردو یې سیاسي استفاده کړې او د دواړو هیوادونو تجاران او صنعتکاران یې متضرر کړي دي. اسلامي امارت اړ شو چې پورتنۍ پریکړه وکړي.